زما عزتمندو زموږ او ستاسو دا معاشره د دې د اصلاح لپاره او د دې معاشرې د امن لپاره او د دې معاشرې د بهترۍ لپاره د دوو څیزونو ضرورت دی چې کله دغه دوه څیزونه په دې معاشره کې دا موجود وي دغه دوه څیزونه په دې معاشره کې وي نو دا معاشره به د امن معاشره وي دې معاشره کې به خیر او برکت وي دې معاشره کې به چې کوم دې ګناهونه نه وي په دې معاشره کې به ظلم او ستم دا نه وي چې کله دغه دوه څیزونه موجود وي او که دغه دوه څیزونه موجود نه وي دغه دوه څیزونه په دې معاشره کې نه وي نو بیا دا معاشره به د شر او د فساد معاشره وي په دې معاشره کې به بیا امن او امان نه وي په دې معاشره کې به بیا جنګ جګړې شر او فساد وي هغه دوه څیزونه کوم دي زما عزتمندو په هغه دوه څیزونو کې یو څیز هغه د جزا او د سزا نظام دی چې د جزا او د سزا نظام په دې معاشره کې موجود شي د سزا او د جزا قانون موجود وي نو بیا په دې معاشره کې امن او امان وي شر او فساد جنګ جګړه به دا معاشره کې نه وي چې کله په نیکۍ باندې انسان ته ثواب ورکولی کېږي کله په نیکۍ باندې انسان ته بدله ملاوېږي او کله په ګناه باندې انسان ته سزا ملاوېږي کله په ګناه باندې انسان ته چې کوم دي هغه عذاب ورکړي او سزا ورکړي نو بیا په دې معاشره کې امن وي او شر او فساد به نه وي او معاشرې د اصلاح لپاره چې کوم دي دا خبره ضروري ده چې په معاشره کې به د شر د جزا او د سزا چې کوم دي هغه نظام او قانون موجود وي د سزا او جزا د نظام او د قانون ته سیاست هم وایي که هر یو باچا وي او هر یو مشر او حکمران وي او هغه مشر او حکمران د جزا او د سزا د قانون نافذ کړي وي د سزا او د جزا د قانون یې جوړ کړي وي نو دغه حکمران به دې معاشرې له امن ورکوي دغه حکمران به دې معاشره کې بیا خیر خورئ او شر او فساد په دا معاشره کې نه وي او که هر یو حکمران وي که پلانکې وي او که پلانکې وي خو لیکن د شر د سزا او د جزا د قانون معاشره کې نشي نافذ کولی د جزا او د سزا د قانون معاشره کې دا نشي نافذ کولی نو دغه معاشره کې بیا امن نه راځي دغه معاشره کې به بیا چې کوم دی خیر او برکت نه راځي دغه معاشره کې چې کوم دی بیا اصلاح نه راځي نو د معاشرې د اصلاح لپاره لومبۍ خبره چې کوم دی هغه څه شی دي هغه دا ده چې د جزا او د سزا قانون به په معاشره کې موجود وي چې کله د جزا او د سزا قانون معاشره کې موجود و نو دې معاشره کې به امن او امان وي دې معاشره کې به جنګ جګړې نه وي دې معاشره کې به ګناه نه وي دې معاشره کې به شر او فساد نه وي او دویم څیز د معاشرې د اصلاح لپاره هغه وعظ او نصیحت دی دویم څیز د معاشرې د اصلاح لپاره د معاشرې د بهترۍ لپاره د معاشرې د امن او امان لپاره هغه وعظ او نصیحت دی چې انسان به وعظ او د نصیحت ماحول جوړوي د وعظ او د نصیحت مجلس به جوړوي په وعظ او نصیحت سره انسان ته فایده رسیږي په وعظ او نصیحت سره چې کوم دی معاشره کې اصلاح راځي په وعظ او نصیحت سره معاشره کې امن او امان راځي او که نه دا وعظ او نصیحت معاشره کې نه وي دا وعظ او نصیحت مجلس نه وي دا وعظ او د نصیحت ماحول نه وي معاشره کې نو بیا معاشره کې شر او فساد پیدا کېږي بیا معاشره کې ګناهونه پیدا کېږي بیا معاشره کې جنګ او جګړې پیدا کېږي نو دویم څیز د معاشرې د اصلاح لپاره هغه وعظ او نصیحت دی او زما عزتمندو د وعظ او د نصیحت مسله دا مسلمه مسله ده د دې نه څوک انکار دا نشي کولی ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ای پیغمبره ته دې خلکو ته نصیحت کوه ته دې خلکو ته وعظ کوه دې خلکو ته بیان کوه فإن الذکر تنفع المؤمنین بېشکه دا نصیحت دا وعظ دا چې کوم دی خلکو ته فایده رسوي دا د مؤمنانو ته فایده ورکوي دا د خلکو ته چې کوم دی فایده ورکوي دا د معاشرې ته فایده ورکوي نو